سلامونه دوستانو، آیا پوهیږئ چې بختورګي مو هره ورځ بې له ستړیا کار کوي، خو کله چې ستړي شي موږ ته په نښو او علایمو خبر راکوي. نن به درته د بختورګو په اړه لنډ مهم معلومات او هغه عجیبې نښې او علایم ووایم چې ښایي ستاسو بختورګي له کاره لوېدلي وي او د مرستې چغې وهي. ویډیو تر پایه وګوره، دا معلومات ډیر مهم دي. بختورګي د انسان د بدن له مهمو غړو څخه دي چې د ملا دواړو غاړو ته موقعیت لري. دوی د بدن د فلټر په څیر کار کوي، وینه پاکوي، زهرجن مواد او اضافي مالګې له بدن څخه د ادرارو یا د متیازو له لارې وباسي او د بدن د اوبو، فشار او عمومي توازن ساتنه کوي. کله چې بختورګي روغ وي، بدن سپک احساس کوي، ستړیا کمه وي، وینه پاکه وي، د وینې فشار منظم وي، هډوکي قوي وي او انسان د ورځني ژوند لپاره ښه انرژي لري. خو که بختورګي خراب شي، زهرجن مواد په بدن کې جمع کیږي، پړسوب پیدا کیږي، ستړیا او کمزوري زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي او د بدن عمومي صحت له جدي خطر سره مخ کیږي. هغه علایم او نښې چې ښایي ستاسو بختورګي له کاره لوېدلي او یا له مشکل سره مخ وي. لومړی نښه د متیازو زیات یا کم کېدل. که ډیر زیات یا ډیر کم تشناب ته ځئ، دا د بختورګو د خرابۍ لومړی نښه کېدای شي. دوهمه نښه د پښو، مخ یا سترګو پړسوب. دا پړسوب ځکه وي چې بختورګي اضافي اوبه نشي ایستلی. دریمه نښه دوامداره ستړیا او کمزوري. که بې له کاره هم ځان ستړی احساسوئ، وینه ښایي سمه نه پاکیږي. څلورمه نښه د ملا دواړو خواو ته درد. بې له ټپ یا دروند کار څخه درد خطرناکه اشاره ده. پنځمه نښه د متیازو یا ادرارو بد رنګ یا قاف. ژیړ، نسواري یا قاف لرونکي متیازې جدي ستونزه ښیي. شپږمه نښه د اشتها کموالی او د خولې بد بوی. دا د بدن دننه د زهرجنو موادو د زیاتېدو نښه ده. او اوومه او آخري نښه د پوستکي خارښت او وچوالی. بختورګي چې سم کار ونه کړي، پوستکی هم اغیزمن کیږي. که له دې نښو څخه څو نښې در سره وي، نو زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ، اوبه ډیرې وڅښئ، مالګه کمه کړئ او بې له ضرورته دوا مه کاروئ. که دا معلومات درته ګټور وو، لایک، شیر او چینل سبسکرایب کړه ترڅو نور مهم روغتیایي معلومات هم در سره شریک کړو. تر بلې ویډیو پورې روغ او خوشاله اوسئ. د الله په امان.